السلام علیکم. درنو دوستانو خوښ دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به یاستئ. زما نوم سیف الرحمن دی او غواړم له تاسو سره د الحاد په اړه باندې د ایتیزم په اړه باندې یو ویډیوي سیریز شریک کړم. دا چې زموږ د سیریز اولنۍ ویډیو ده، غواړم په الحاد باندې یو څه رڼا واچوم. الحاد څه شی دی او په کومو بڼو کې راڅرګندېږي. مخکې دې نه چې د الحاد موضوع ته داخل شو، غواړم دا تاسو ته ذکر کړم، تاسو ته دا یادونه وکوم چې د اسلام په خلاف په جدید عصر کې تر ټولو مخ په تیزۍ روانه عقیده هغه د الحاد عقیده ده. د دې وجه څه ده؟ وجه یې دا نه ده چې اسلام خدای نه کرده ضعیف دین دی، بلکې وجه یې دا ده، اصلي وجه یې دا ده چې مسلمان اسلام پرېښی دی، مسلمان په اسلام سر نه خلاصوي. الحاد په خپل ځان کې ډېر ضعیفه عقیده ده، ډېر ضعیف منطق دی. حقیقت دا دی چې اسلام یو واقعي دین دی، اسلام یو 100% واقعي دین دی، حقیقي دین دی. خو نو دا به څوک ثبوتوي چې دا اسلام حقیقي دین دی؟ د دې لپاره عقل پکار دی، تدبر پکار دی، تفکر پکار دی. دا به نو څوک کوي؟ دا خو د مسلمان کار نه دی. مسلمان خو پرېږده چې 5 رکنه عبادتو باندې ځان مشغول کي. 5 رکنه مونځ، روژه، زکات، حج، کلیمه. صحیح ده؟ د پیدایش نه واخه تر 80 او 90 کلنۍ پورې په همدغه باندې مصروف وي. دومره تکلیف نه باسي مسلمان چې قرآن خلاص کړي او د قرآن په مقصد باندې ځان پوهېږي چې قرآن رالیږل شوی د څه شي دپاره دی. آیا قرآن د ثواب کتاب دی که د زندګۍ د طرز کتاب دی؟ آیا قرآن د دې کتاب دی چې زه یې ولولم تر څو زما په کور کې پیریان رانشي؟ آیا قرآن د دې کتاب دی چې زه یې ماخوستن خلاص کړم او ولولم تر څو بد خوبونه ونه ګورم؟ که نه، قرآن د دې کتاب دی چې زه یې ولولم تر څو یو طرز او طریقه د زندګۍ زه د هغې څخه زده کړم، په خپل اجتماعي او انفرادي ژوند کې هغه عملي کړم. نو الحاد په خپل ځان کې یو زوروره عقیده نه، بلکې د نن سبا مسلمان هغه صرف په نامه مسلمان پاتې شوی دی. نو همدغه وجه ده چې مسلمان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول باندې الحاد طرف ته راکشېږي. الحاد ته څه شی؟ د خدای له وجود څخه انکار کولو ته الحاد وایي. په کومو بڼو کې الحاد راڅرګندېږي؟ الحاد یعنی ایتیزم په 3 بڼو کې، په 3 مشهورو بڼو کې راڅرګندېږي. اګنوسټیسیزم دی څه شی؟ ډییزم دی څه شی؟ او همدارنګه سپیریچولیزم دی څه شی؟ اګنوسټیسیزم یعنی هغه څوک چې په اګنوسټیسیزم باندې چې د الحاد یوه بڼه ده باور لري، هغوی دا وایي چې موږ ته تر اوسه د خدای په اړه باندې واضح تعریف نه دی رسېدلی، نو فلهذا موږ خدای نشو منلی. نه یې کاملا ردوي او نه یې کاملا مني. ډییزم دا هغه خلک دي چې دوی خدای مني چې خدای شته، د کائناتو تر شا یو څوک شته. خدای د کائناتو په روزمره روش کې د کائنات څنګه روان دي، لمر څنګه راخیږي، بارانونه څنګه کیږي، سمندرونه څنګه یو طرف ته درومي، انسان څنګه روزانه راپاڅېږي تر ماښامه پورې خپل روزمره ژوند پلانوي. دی په دې کې د الله تعالی کوم یا د هغه چا چې د کائنات یې پیدا کړی یا د هغې کوم لاس په دې کې نه بولي. هغه د کائنات له خدای څخه مبرا بولي. کائنات خپل سر یې بولي، د کائنات په خپل سر باندې روان دی. دا ډییزم دی. او په آخر کې سپیریچولیزم دی. هغه څوک چې په سپیریچولیزم باندې عقیده ساتي هغوی دا وایي چې خدای په یو نه یو شکل کې موجود دی، خو مبهمه ده، خبره خپله مبهمه کوي. یو قسم ته د دوی خبرې واوري، دوی کله وایي چې د دې کائنات تر شا یو روحاني موجود شته، کله وایي چې یو سپریم نیچر شته. سپریم نیچر دا معنی چې هغه طاقتور یو څوک شته دلته چې د کائنات کنټرولوي. یعنی نه د الله تعالی واضح اعلان کوي چې الله تعالی شته زموږ ستاسې په چارو کې، د کائناتو په چارو کې، هم په دې دنیا کې او هم په آخرت کې په دې باندې کنټرول لري، هم مخکې کنټرول لري او هم بیا به کنټرول لري. داسې عقیده نه ساتي، بلکې دوی په ابهام کې دي، دوی په مبهم حالت کې دي. دوی تر دغه ځای پورې 80% 80% رسېدلي دي چې یو روحاني بینګ، یو روحاني موجود شته د دې کائنات تر شا، خو واضح اعلان یې داسې نه دی کړی چې دغه بینګ، دغه روحاني موجود، دغه سپریم نیچر، دغه طاقتور ذات خدای دی او د خدای تصرف په خپل وجود کې، د خدای تصرف په کائناتو کې، د خدای تصرف هم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې ومني. دې ته لا نه دي رسېدلي. نو دا ټولې بڼې د الحاد دي. دغه الحاد څنګه ماتېږي؟ قرآن همیشه
او په هر دور کې دا د قرآن اعجاز هم دی په هر دور کې چې قرآن ته کوم چیلنج راخیست شوی دی یو کوم چیلنج چې د په مقابل کې راپاڅېدلی دی قرآن هغه ډېر په احسن طریقه باندې د هغې مقابله کړې ده او ډېر ښه یې مات کړی دی د دغه الحاد د ماتولو لپاره یو څو تنه ځوانان پکار دي په ټوله دنیا کې یو څو تنه ځوانان پکار دي چې راوړاندې شي قرآن خلاص کړي د قرآن نه دلایل راوباسي او الحاد پې مات کړي په ډېر اسانۍ فنګر ټپس باندې دا کار کېږي اټس ا پیس اف کیک ډېر اسانه خبره ده خو داسې ځوانان پکار دي چې دې میدان ته راوړاندې شي او الحاد مات کړي ډېره مننه